بسم الله الرحمن الرحیم. شفاعت یا واسطه په ژوند کې یو ډیر مهم او ارزښتناکه رول لوبوي. اگر کته د یو کار لپاره یو وړ شخص خو چې واسطه او شفاعت دې نه وي، د هغه کار امکان ستا لپاره ډیر کم وي. لکه څرنګه چې په ژوند کې شفاعت او واسطه مهمه ده، همداسې د قیامت په ورځ هم شفاعت او واسطه ډیره مهمه ده. نو راځئ چې په یو وړه دعا د قیامت په ورځ د رسول صلی الله علیه وسلم د شفاعت مستحق وګرځو. د جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما په روایت کې راځي چې یقینا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل، څوک چې د اذان د اوریدو څخه وروسته دا دعا ووایي: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. د دې دعا په ویلو سره به رسول صلی الله علیه وسلم دغه کس شفاعت کوي.